أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې اخلی ژوند د دنیا بالآخرة فبدل د آخرت کی فلا یخفف پسپک بنکړي شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دوی مدد وکړي شي. پرونی آیاتونو کې چې کومه تذکره د دوی د اعمالو وشوله چې دوی کومې وعدې د الله رب العالمین سره ماتې کړي دي، حالانکه الله رب العالمین د دوی نه پخه او مضبوطه وعده چې دنو هغه یې اغوستې ده او دوی هغه کارونه د هغې باوجود کوي، یعنی خپل ایمان والا ملګري وجني، د هغوی یینې تویی، کورونه یې ورانوي، مالونه یې لوټي او صرف دومره کوي چې که قیدیان ورته راشي نو د قیدیانو فدیه چې دی هغه ورکوي. او دا کار ولې کوي؟ نو په کومو کارونه کې چې مالی فایده به وه هغه کارونه به یې کوله. نو یهودو چې به مال لا ټول کو نو دا خو به د مشرانو یا د علماو په لاس و، نو په دې کې به د وهنې موقع چې دی هغه به ورته میلاوېدله. نو چې کوم ځای کې به پیسه ووهنه او خپل شوق و نو هغه دین به یې منلو. بل دا صفت هم ذکر شو چې الله وی فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، د خپل مرضی څه خبرې د کتاب نه یعنی د تورات نه راغستې وي چې هغه دوی قبول کړي وي او عملي کړي وي، او کومې چې د دوی د مرضی نه خلاف وي نو هغې نه چې دوی انکار کو، په هغې کفر کو، کفر عملي کو چې عملا دا کفر و. نو الله رب العالمین د دوی دنیایي سزا هم ذکر کړل او اخروي هم چې آخرت کې به سخت عذاب ته واپس کړي شي او تسلی مسلمانانو له ورکړی شول چې زړه مه خورئ په دې دنیا کې چې څه دین دا خو د الله رب العالمین ورکړی شوی مهلت دی، د دوی پسې هغه اوږده پرېښودلې شوي رسي ده چې خپلې رسۍ ته به دوی رسي، هغه ژوند به یې تمامیږي، د هغې نه بعد به ورته عذاب میلاویږي. نو نن د هغې هغه دې آیت کې هغه نتیجه بیانوي چې وجه د دې دا وه چې اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، چې دوی نه کله الله رب العالمین وعده اغوستې وه او دوی په دې خبرو باندې ښه پوهېدل او دوی سره علم او کتاب ورسره و، نو دا کار یې ولیکو. نو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، دوی اغوستی او ژوند د دنیا اشترا چې دی د اغوستلو ته وایي، لکه موږ چې دکان نه یو سودا اخلو نو اغوستل دلته ځکه وایي چې د دې په بدل کې د یو څیز په بدل کې بل اغوستی کېږي. نو دوی د آخرت په بدله کې ژوند د دنیا اغوستی و، حالانکه دا لوی احمقتوب او قمقلتوب دی چې اصل ژوند د آخرت دی. د دنیا به څه ژوند ډېر زیات کم ژوند دی، ډېر زیات لږ ژوند دی، او الله رب العالمین د هر چا دپاره خپل یو سهولت او خپل صحت او خپل ژوند خپله پیسه دا مقرر کړې ده. نو په دې مقرره کې دی خطا شي، حرام لار پیسې له اختیار کې، حرام لار خواهش له اختیار کې، حرام لار صحت له اختیار کې، حرام لار امن له اختیار کې. نو څومره وخت چې دوی دپاره امني، څومره چې دوی دپاره خواهشي، څومره چې سهولتي، اقا سهولت دی حاصل کې خو په حرام لار باندې حاصل کې، شیطان دوکه کې. نو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، نو د دوی دا کار چې دی چې ژوند د دنیا دوی خوښ کړی دی اغوستی دی په بدله د آخرت کې، چې زه آخرت سره به ګورو خو چې دنیا دا وخت هم ختیر شي. نو سزا یې دا ده چې فلا یخفف عنهم العذاب، سپک به نه کړي شي د دوی نه د عذاب، یعنی سپکوالي مقصد دا دی چې کم عذاب ته دی ور واچولی شي نو دا به ختمیږي نه، دا به کمولی کېږي نه، دوی سره به سهولت معامله نه کېږي. د جهنم عذاب الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي. د ټولو نه کم عذاب چې دی نو دا په ابو طالب باندې د الله رسول فرمایي وایي هغه ته به د اور سپلی ور واغوستولی شي او صرف یعنی خپو باندې به ووري او نور وجود به په امن کې، او د هغې سره د هغې سپلو د وجې نه صرف د سر د دماغ چې دی وایي دا به داسې خوټ کېږي لکه دنیا کې د کټوۍ چې په اور پرته یې څه پخېږي او خوټ کېږي، نو داسې به په دې سر کې د دماغ چې دی نو دا به یې پکې خوټ کېږي. نو په جهنم کې د ټولو نه کم عذاب دا د ابو طالب دی،
او حالان کې د کم عذاب چې دی نو دې به دا محسوسوي چې په جهنم کې د ټولو نه سخت عذاب زما دی. دا کم عذاب به هم داسې وي چې د ټولو نه سخت. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. دلته اور ته د یوه ګوته څوک اضافي لږ ساعته نشي نیوی نو بیا اور او بیا داسې اور چې دماغ ته خوټ کېږي لږه دا ګرمي زیاته شي څنګه پوزیشن چې د نور او د دې ګرمي. نو الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. مسلمان چې کله یو ځل ایمان راوړي نو دا بیا ګمراه کېږي په اسانه نه. یو ګمراهي دی چې د الله د دین نه غافله پاتې شي او دویم چې دی نو دا د خواهش پسې روان شي. یعنی پته ورته وي چې ټیک خبره دا ده خو زه د خواهشات پوره کومه. نو د یهودو هم یو ځل ایمان راوړی او تورات یې منلی دی نو دوی هم ځکه الله وی چې اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. دویم ټکی ورسره دا دی چې دوی سره به څوک مدد نشي کولی، هیڅ مدد به دوی سره نه کیږي. ولقد آتینا موسی الکتاب او مخکې الله رب العالمین وی بل ریکو شروع شوله نو په هغې کې نور بحث الله رب العالمین د دوی کوي. ولقد آتینا موسی الکتاب او په تحقیق سره ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته کتاب. وقفینا من بعده او رالیږلیم دی وروسته د موسی علیه السلام نه بالرسل رسولان. وآتینا ورکړی مونږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح نخی و ایدناه او تاییدم کړه او مددم کړه د هغه بروح القدس فروح قدس بانی. افکلما جاءکم آیا فسهر کله چې راغلل تاسو ته رسولان بما په هغې څه سره لا تهوه چې ستاسو مرضي نه ولا تهوه انفسکم نخوخول نفسونو ستاسو نو استکبرتم تاسو تکبر وکړو د هغې نه ففریقا کذبتم پس تاسو نه یوې ډلې ففریقا کذبتم پس تاسو د هغوی د یوې ډلې یعنې د انبیاو تکذیب هم وکړو هغه هم دروغجن کړل. وفریقا تقتلون او یوه ډله د پیغمبرانو ووجله هغه هم قتل کړله. الله رب العالمین اوس دلته مخکې آیت کې بیا د بني اسرائیلو تذکره چې دی نو هغه کوي او څه نښې او څه حقایق چې دی نو هغه پکې د دوی بیانوي او خصوصا د عیسی علیه السلام تذکره پکې هم کوي. نو دلته الله رب العالمین وی لقد آتینا موسی الکتاب په تحقیق سره موږ موسی علیه السلام له کتاب ورکو. نو کتاب کم یو تورات کتابو. دغه تورات کتاب چې دی نو هغې باندې عمل کولو دغه په عمل کې راوستلو او د دې نه بعد وقفینا من بعده. وقفینا معنی دی چې د سټ پسې یعنی د یو بل پسې د بازو پسې بازي یعنی د پیغمبرانو پسې نور پیغمبران نور زیات پیغمبران بني اسرائیلو کې دا د موسی علیه السلام نه پس راغلی دي چې هغوی ټولو دقه تورات عملي کولو چې دا تورات په عمل کې راولی. دا صرف په نوم باندې نه دی چې هسې په ایمان هم راوړی دی او په عمل کې هم نه نو دا خو صحیح ایمان چې دی نو هغه نه دی. نو دې طرف ته دعوت به یې چلولو. نو وقفینا من بعده وقفینا معنی دا شول چې د بازو پسې بازي مسلسل سبا تلل او سبا راتلل پیغمبرانو. من بعده نه مراد موسی علیه السلام دی چې وروسته د موسی علیه السلام نه ځکه چې زیات پیغمبران د موسی علیه السلام نه وروسته راغلي دي. بالرسل رسولان. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. وآتینا عیسی ابن مریم او ورکو مونږه عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلائل. نو اوس عیسی علیه السلام تذکیره کوي. نو دا تذکیره ولی کوي یو وجه دا ده چې د موسی علیه السلام نه پس ډېر پیغمبران راغلي دي. په بني اسرائیلو کې خو آخري سلسله چې ده نو دی په عیسی علیه السلام باندې ولاړه ده. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام تذکیره ځکه کوي چې پیغمبر له تسلي ورکوي چې د عیسی علیه السلام دا په بني اسرائیلو کې و د بني اسرائیلو پیغمبر و بني اسرائیلو کې راغلی و او الله رب العالمین ورته خپل یو کتاب ورکړی واضح او کوله او نښې ورکړي وې په خپل ځای به انشاءالله تفصیل چې دی نو هغه به راشي. نو چې دا هغوی دومره دا یهود په ضد کې ولاړو چې عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو نه هغوی نه دی منلی نو محمد رسول الله خو د هغوی د قوم نه دی دا چرته مني. عیسی چې دی نو دا هم د هغوی د جبی لفظ دی د سریانی او عیسی یا د یسوع یا د یشوع په معنی باندې دی. نو دا سید یا مبارک ته وایي. سید سردار ته وایي چې یعنی د هغوی سردار او مبارک انسان یا مبارک روح. نو دا چې دی د هغې معنی وه. او مریم عیسی ابن مریم نو دلته یو خبره دا هم ده
چې ګوره دا نسبت چاته کیږي دا مریم رضی الله عنها ته کیږي ولې ورته کیږي حالانکه نسبت چې دی نو دا خو اکثر پلار ته کیږي یعنی نارینه ته کیږي نو دلته دا زنانه ته ولې کیږي نو دا هغه وجه دا ده چې دا د الله رب العالمین په خپل قدرت ښکارا کړو چې بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کړو نو بغیر د پلار نه پیدا دی نو ځکه د دې نسبت چې دی هغه مور ته کیږي بیا مریم چې دی نو دام د سریانۍ ژبې لفظ دی او د مریم معنی په سریانۍ کې چې دی نو هغه خادم راځي خدمت والا یا خادم او دا د بیت المقدس خدمت لا مور او پلار ورکړي و نو ځکه وته مریم ویلې کېدل او په عربی کې دی باقاعده خپل معنی په مریم نشته دی البته دومره معنی بیا په عربی کې روسته یعنی استعمال شوی دی په دی باندې چې د دې صفات په صفاتو کې دا د زنانو وړاندې و لکه قرآن ورته ویلي وکانت من القانتین نو په عبادت کې دا د نارینه نم زیات او یا د زنانو نه په عبادت کې زیات او خدمت به هم کو داسې صفات چې دی الله رب العالمین ورلا ورکلی و نو ځکه ورته مریم ویلې کېږي نور دا د عیسی علیه السلام مور دا او کله چې دا د ناصره علاقې نه را روانه شول او په لاره بیت الشرق ته راورسېدل په دې ځای کې الله رب العالمین دی ته عیسی علیه السلام ورکو د دې عمر چې دی نو دا 14 کاله په دې وخت کې او بیا د عیسی علیه السلام نبوت چې دی نو وایي چې دا په 13 کاله کې میلاو شوی دی د عمر 13 کاله چې الله رب العالمین ورلا نبوت ورکو او 3 کاله چې دی نو د دعوت کړی دی او 3 کاله پس الله رب العالمین اسمان ته بوتلی دی او د دې امت په آخر کې به واپس راځي خپل پاتې کم عمر چې دی نو هغه بدلته کې تیرهیي او بیا بدلته واده و بچي او بیا به وفات کیږي د هغې نه بعد خو د امت د فرد په ځای به راځي د پیغمبر په حیثیت به بیا نه راځي د امت د یو فرد په حیثیت باندې به راځي نو عیسی ابن مریم البینات بینات څه ته وایي نو دا د بینې جمع ده بینه هغې څه ته وایي چې حق پې واضحه کیږي چې حق پې واضحه کیږي او کولاویږي دې ته بینه وایي بینه چې دی نو دا دلایل عقلیت هم وایي دلایل شرعیت هم وایي او معجزات ته هم وایي دلته دلایل وحیه او دلایل عقلیه یعنی د عقل دلایل او په وایي چې کم دلایل ثابت دي او معجزات دا ټول پکې شامل دي خو دلته د بینات مراد چې دي هغه معجزات دي نور په دې ټولو معنو باندې راځي قرآن کې دا ډېر کرته راغلی دی خو د بینات نه دلته مراد هغه معجزات د عیسی علیه السلام دي نو د بینات دلته ولې ذکر کړل د ځکه ذکر کړل چې واضحه خبره دا ده چې ګوره دومره نخي او دومره معجزې الله عیسی علیه السلام له ورکړي وي نو د دومره معجزاتو لیدلو باوجود یهودو چې دی نو هغه نه دی قبول کړی دومره لوی او زدیان قومو چې په دې باوجود چې د خپل قوم نه یو دومره لوی معجزات یې ورته راوړل د هغې باوجود عیسی علیه السلام نه دی قبول کړی و ایدناه بروح القدس ایدناه معنی چې د تایید کول یا مدد کول نو د مدد وکړی شو بروح القدس وس روح القدس څه ته وایي نو روح القدس مصداقات ډېر زیات دي یو مصداق چې دی هغه دا دی چې د روح القدس نه مراد چې دی نو دا جبریل علیه السلام دی ځکه چې روح ورته ځکه وایي چې دا وحي وړي راوړي پیغمبرانو ته راوړي نو ځکه ورته روح قدس ویا چې کوم دی وایي د روح نه مراد عیسی علیه السلام دی او قدس د الله رب العالمین نوم دی او د عیسی علیه السلام لقب چې دی نو هغه روح الله دی عیسی روح الله چې ورته وایي یا د دې نه مراد دا دی چې عیسی علیه السلام ته پاک روح ورکړی شوی ډېر پاک روح والا یا دا د چې د جبرائیل علیه السلام واسطه وسر ډېره زیاته وه د دې نه مراد هم اقه روح القدس دی او څنګه زیاته وه نو مریم رضی الله عنها ته دا پوکې هغه ورکړی و د هغې نه هغه حامله شوي وه او د هغې حفاظت یې کړی دی ډېر زیات او د هغې نه بعد د عیسی علیه السلام سره هم ډېر زیات تعلق و تر دې چې د یهودو د قتل غوښتو هغه به درسونه بیانونه به یې کول نو یهودو دا نشو برداشت کولی د هغه د قتل لپاره د ظالم باچا مدد هم حاصل کو ډېر کوشش به یې کوو نو جبریل امین به دا عیسی علیه السلام سره ډېر و تر دې چې د ځان سره اسمان ته بیا جبریل امین بره وخیجو د الله رب العالمین په حکم باندې نو افکلما جاءکم دې ځای پورې دا مقدمه وه اوس چې کوم دی هغه اصل خبره د دوی بیانوي چې افکلما جاءکم پس هر کله چې راشي تاسو ته رسولان دوی ته وایي چې ګوره تاسو ته کله پیغمبر راشي د نبي په راتلو کې خو بیا خلک خبره نه کوي که نه نو بیما په هغې څه سره نو په هغې څه نه مراد وحي ده چې تاسو ته وحي راوړي لکه عیسی علیه السلام انجیل راوړو او انجیل چې دا د تورات نه لږ زیات او نور تفصیل او احکام چې دی هغه پکې واضحه کړی شوي وو لا تهوا انفسکم چې ستاسو نفسونه نه خوښوي ستاسو د خواهش موافق
نه نو استکبرتم تاسو تکبر کوئ یعنی حق به تاسو ته راځي او پیغمبر به راوړي نو بیا به تاسو په تکبر کې چې دی نو د حق مخالف پرېوځئ حق چې کله راغی نو هغه ستا د خواهش موافق دی او که نه دی او شریعت کې چې دا کم احکامات راځي نو احکامات د خواهش سره مقابل یي د خواهش موافق نه البته که یو سړی عبادت ډېر وکړي او د الله سره مینه پیدا کړي نو بیا دقه عبادت د خواهش وګرځي خو البته یي اول نه څنګه چې دا احکام چې دی دا د خواهش موافق نه بلکې مقابل یي نو ففریقا کذبتم پس یو ډله د پیغمبرانو چې د هغې تاسو تکذیب وکړو هغه هم دروغجن کړله د هغوی خبره هم رښتینې ونه ګڼله و فریقا تقتلون او یوه ډله چې د پیغمبرانو دا هم قتل کړل نو دا هغه ظالمان د چې ګوره پیغمبرانو تکذیب هم کړی دی نښې هم لیدلی دي د خپل قوم پیغمبرانې نه دي پرېښي او بې قتل کړي هم دي نو چې یو سړی پیغمبر قتل کړي نو د هغه نه به د څه د خیر امید وشي چې دوی به په محمد رسول الله باندې ایمان راوړي الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی